ګرانو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو د ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. د کندهار اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي نارنج ماڼۍ خوا کې د ودانیزو چارو مخنیوي غوښتنه کړې ده. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د کندهار له ولایت مقامه په یو لیک کې غوښتي چې د دغه ولایت زاړه ښار د نارنج ماڼۍ په سویلي خوا کې د یوې 2 پوړیزې ودانۍ د جوړېدو مخه ونیسي. دغه ادارې رسنیو ته په لیږل شوې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ماڼۍ په احاطه کې ودانۍ جوړه کړي. نارنج ماڼۍ د کندهار د زاړه ښار په څنډه کې 2341 کال وړاندې د مقدوني سکندر د امپراتورۍ په مهال ودانه او بیا دا ماڼۍ د هوتکیانو تر مهاله جوړه وه او د هغې دورې وروستي پاچا شاه حسین هوتک هم کاروله. نارنج ماڼۍ چې د سکندریه ماڼیو په نوم هم یادیږي په افغانستان کې له هغو 12 ماڼیو څخه ده چې مقدوني سکندر د خپل امپراتورۍ پر مهال افغانستان کې ودانې کړې وې. نارنج ماڼۍ له هغو 12 ماڼیو یوازینۍ هغه ده چې د خاورې د یوې غونډۍ په بڼه پاتې ده، خو د هوتکیانو د واکمنۍ د ادبي غونډو تاریخ ورسره غوټه دی. په تېره نیمه پیړۍ کې د بېلابېلو واکمنو لخوا په دغه ودانۍ کې سپړنې شوي او یو شمېر لرغوني آثار هم پکې موندل شوي دي. خو هر ځل په دغه هېواد کې د سیاسي بدلونونو سره دغه سپړنې هم په ټپه درېدلې دي. په وروستیو 3 لسیزو کې یو شمېر کسانو د دغه ودانۍ حریم پر غصب لاس پورې کړ او ځینو پکې ودانۍ هم جوړې کړې دي. تازه د دغې ودانۍ سویلي خواته د یوې مدرسې د جوړولو چارې روانې دي چې ویل کېږي د طالبانو یو ټکپوړي غړي اړوند ده. یو شمېر سرچینو وویل چې د مدرسې او اوسنۍ ودانۍ د دغې لرغونې ماڼۍ په حریم کې جوړه شوې ده چې د طالبانو په پخواني نظام کې جهادي مدرسه وه او اوس د دغې مدرسې ودانۍ ته پراختیا ورکول کېږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د لرغونو ابدو مخکینی امیر عزیز احمد عزیزي وایي دغه مدرسه د نارنج ماڼۍ اړوند 2 جریبه ځمکه باندې جوړه شوې ده. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست هم مني چې دغه مدرسه د طالبانو تېره واکمنۍ کې جوړه شوې وه چې اوس یې د نړېدلو برخو د بیا رغونې چارې روانې دي. د دغه ادارې مشر مولوي نور احمد سعید وایي د مدرسې د حریم د پراختیا مخه یې نیولې او په دې اړه په لیکلي توګه وزارت او ولایت مقام خبر کړی دی. د دغې لرغونې ابدې په احاطه کې د ودانیزو چارو پیلېدلو ګڼ غبرګونونه د ځان سره درلودل. لیکوال او شاعر او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالباري جهاني پر خپله فیسبوک پاڼه طالبانو ته لیکلي چې دا یوه عادي تاریخي ابده نه بلکې د افغانستان د ناموس او ازادۍ د دفاع ستر سنګر دی. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو او تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.